وارث محترمه مسیج ورته وکړ دغه سړي ته صحیح ده مفتي صاحب مبارک شهید کړی دی د امپریال هوټل مخې ته مفتي نورولي صاحب. د شپې په کابل کې دوې درنې چاودنې وشوې. په لومړیو کې معلومات نه و چې د دغو چاودنو نوعیت څه دی، خو وروسته معلومه شوه چې دوو پاکستانیو بې پیلوټ الوتکو په کابل باندې برید کړی دی چې د کابل په زړه کې چاري عبدالحق کابل محکمې مخته یو لنډ کلوزر موټر په نښه کړی. پاکستاني سرچینو او پاکستاني رسنیو په خواله رسنیو ځینې خبرونه خپاره کړي او پکې لیکلي دي چې پاکستانیو بې پیلوټ الوتکو د شپې د کابل په خاوره باندې له شاوخوا 1 ساعت څخه تر 2 ساعته پورې ګزمې کړي دي تر څو هلته د پاکستاني طالبانو مهم غړی او مشر مفتي نورولي په نښه کړي. خو تر اوسه معلومه نه ده چې په یاد برید کې کوم چې په کابل په چاري عبدالحق د کابل محکمې مخته په یو لنډ کلوزر موټر شوی دی د پاکستاني طالبانو مشر مفتي نورولي او یا هم د دوی نور غړي وو او کنه، ځکه چې د افغانستان موجوده حکومت هم د دې په اړه پخلی نه دی کړی او ویلي دي چې برید شوی دی خو د تلفاتو په اړه تر اوسه کره معلومات نشته. خو یوازې دومره ویل شوي دي چې برید د بې پیلوټ الوتکو په واسطه باندې شوی دی.